نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل صحابو سره په لار باندې روانو سفر باندې تلل. حضور علیه السلام په خپله اوښه باندې ناستو، صحابو سره خپلې اوښې وې. داسې مخې ته یو مقبره راغلله. چې مقبره راغلله، د دواړو جهانو سردار چې په کومه اوښه باندې ناستو، حضور علیه السلام چې په کومه اوښه باندې ناست هغه اوښه ودرېدله. مخکې سفر نه کولو. صحابه حضور علیه السلام نه تپوس وکړو چې حضرت ستاسو په دې اوښه باندې څه چلو شو چې دا مخکې نه ځي، دا څه وجه ده؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی وحی را لېږله، د الله اخیری پیغمبر حضرت جبریل علیه السلام راغی. حضور علیه السلام ته تپوس کی چې زما په دې اوښه باندې څه چلو شو؟ حضرت جبریل علیه السلام ورته چې ستا دا اوښه ویرېدله. صحابه تپوس کی د حضور علیه السلام نه، حضرت ستاسو دا اوښه دا ولې مخکې مزل نه کوي؟ حضور علیه السلام ورته دا ویرېدله، دا مزل نه کوي نور. صحابه ته تپوس کی حضرت مخې ته خو سشته دیم نه، مقبره ده، قبرونه دي، دا د څه نه ویرېدله؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویل دا په دې مقبره کې یو 2 قبرونه دي چې هغې ته سخت عذاب ورته شروع دی، او د هغې د عذابونو د وجې نه څه دی، دا اوښه ویرېدله، دا مخکې نور مزل نه کوي. صحابه حضور علیه السلام نه رالوي، حضرت وی دا 2 قبرونه دی ته د څه د وجې نه عذاب دی؟ د کوم عمل د وجې نه دی ته عذاب دی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویله دی 2 قبرونو والا ته چې عذاب دی، نو یو ته د دې د وجې نه عذاب دی چې دا یو سړی چې دی د به په دنیا کې چې کله به د تش او د سماتې به وکړو، تش او د سماتې، نو د تش او د سماتې نه پس په خپل ځان به نه صفا کو، د تش میتیازو د ساسکو نه به ځان نه بچ کولو، فورن به پاسېدلو. ویل دته دا تش او د سماتې د دې ساسکو د وجې نه څه دی، د دې د وجې نه دته عذاب کیږي. په خبره پوه شوې؟ انسان که ډېر هم نیک عمله وي، ډېر هم پاک دامن وي، عام عذاب قبر چې دی دا به د دې د وجې نه وي چې دی به سرې د تشو میتیازو د ساسکو نه چې ځان کم بنده نه ساتي، دته به عام عذاب قبر وي. او حضرت دا بل قبر والا ته د څه د وجې نه عذاب دی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل ویل دی بل ته د چغلي خورۍ د وجې نه عذاب دی، چې د به چغلي خوري کوله، د به د یو خبرې بل لوړلې د شیطانت، د بل خبرې به بل لوړلې د شیطانت، د دې چغلي خورۍ د وجې نه سرې دته عذاب دی. خدای دې امتې بچ وساتي. د قبر عذاب دا ډېر سخت دی. حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ یو قول فرمایي، وی دا قبر دا د مؤمن د پاره لومبۍ کنده ده، که چېرته دا کنده د ده دپاره ښه ثابت شوله، د ده به وروستو زندګي هم ښه وي، او که دا قبر د ده دپاره خراب ثابت شلو، د ده به وروستو زندګي هم تباه و برباد. او کله چې به حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه به مقبرې ته لاړو، مقبرې ته، نو جړل به دومره به جړل، دومره چې د ډېرې جړا د وجې نه به د سترګو نه اوښکې لاړلې، او دومره اوښکې به لاړې چې دا ږیره مبارک به د اوښکو د لاسه لونده شوله، دا به لمده شوله. چا ورته وي غلام ورته وي حضرت تاسو د جنت په ذکر سره د جنت په صفتونو دومره نه جاړئ، د جهنم د یرې نه دومره نه جاړئ، تاسو د چې کله قبرستان ته راشئ قبرونه ووینئ نو تاسو دومره جړا کوئ. حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ ورته ویل دا قبر دا زمونږ دپاره لومبۍ پوړی ده، که دا قبر زمونږ دپاره صحیح ثابت شلو، زمونږ به وروستو زندګي هم څه وي، ښه وي، او که دا قبر زمونږ دپاره خراب ثابت شلو، نو زمونږ به وروستو زندګي هم سرې دا به خراب وي. په خبره پوه شوې؟ نو د قبر عذاب، عام عذاب قبر چې انسان ته به ملاویږي، هغه به د دې وجې نه وي چې دی به اودس ماتې وکړي او د تشو میتیازو د څاڅکو نه به ځان نه بچ کړي. دې کې ډېر احتیاط کوئ. اودس ماتې چې وکړې، د صحابو دا صفتو، الله قرآن کې د صحابو دا صفت بیان کړي چې اودس ماتې وکړې، نو د هغې نه پس خپل ځان په لوټه یا نن سبا ټیشو پیپر یا اوبو باندې سره خپل ځان مکمل صفا کول پکار دي.
او چې خله تا ته ښه اطمینان راشي بیا د هغې نه پس پاسېدل پکار دي. دا بعضې قمقل وي او دسماتې به وکړي فوراً به پاسي ځان اوچ نه کي. د دې دپاره څه د حضور علیه السلام وایي چې دې ته به عام عذاب قبر د دې د وجې نه څه د ملاویږي. خو که اوس یو سړی بیمار وي مثال د قطرو بیماری وي یا د سلسلبول بیماری وي نو که هغه ځان برابر کړلو او دسماتې نه پس او بیا تې قطره ځي نو په دې باندې د الله د طرف نه څه دی څه نیوکه نشته په دې د الله نه نیسي ځکه ته بیمار تا ته عذر دی. خو چې دا کم سم دی نو دی له پکار دی چې د تش او دسماتې نه پس څه دی که هغه نارینه دي که زنانه دي خپل ځان مکمل صفا کول څه دی دا پکار دی. ذکر دی د وجه نه به عام عذاب قبر به سری دته بیا ملاویږي. او د قبر عذاب حضور علیه السلام وی د قبر دا زندگی د قبر دا عذاب دومره سخت دی وی که ما الله نه سوال وکړلو تاسو ته صرف د قبر د عذاب یو معمولی جلک وښودلو معمولی جلک ویل تاسو به د یرې د لاسه د خپل مړي خښول پرېږدئ. خبره پوه شوې څه مطلب یعنی د قبر هغه زندگی د قبر عذاب هغه دومره سخت دومره سخت که تاسو هغه ولیدلو په د خپلو سترګو مونږ خو صرف اورېدلي دي اورېدلي هم دي په غوږونو په سترګو هم لیدلي نه دي. که په سترګو حضور علیه السلام وایي که تاسو په دې سترګو د قبر د عذاب ولیدلو نو تاسو به د یرې د لاسه د خپل مړي خښول به پرېږدئ. خبره پوه شو نو چغلي خور سړي د هغه دپاره دا انجام دی چې څه قبر کې به ورته عذاب وي. تاسو ته ما دا حدیث وویلی چې زمونږ